څومره خلک چې دي چې هغوی د خپلو مشرانو سختۍ نه دي برداشت کړي یقین وکړه نن په ذلت کې د پردو چوپلاسي کوي پښتانه وایي کور یې وران وي چې مشران یې ډېر وي هغه کور برباد وي چې مشران یې زیات وي او هر څوک پکې مشري کوي نن زمونږ کورونه اکثره میدان جنګ جوړ شوي وي اکثره مونږه د یو بل نه ګیلي مانی د یو بل نه خپه او په معمولی خبره او په نه خبره مونږ د یو بل نه زړه کې ډېره نفرت جوړ شوی وي او ډېر خفګان هم زړه کې کېښودی وي د ټولو نه اهمه خبره او هم علاج د دې لومړنی خو دا دی الله تعالی فرمایي واحفظ جناحک للمؤمنین ای مؤمنانو تاسو د خپلې وزرې پښتانه وي دا ولې لږه ښکته ساته ځان بس برداشت ساته تسامح کوه سترګې پټوه ځان ته نقصان ورکوه لیکن ورورولي چلوه ډېره ګزاره کوه نو لومبنۍ قرآني نسخه دا ده چې خپل ولې خیر دی ښکته کوه د بل خبره برداشت کوه که غلطه کوي که ناجایزه کوي لیکن چې دین سره او حیا سره ټکراو نه لري یو حده پورې ګزاره کوه دویمه خبره د قرآني دا ده چې د مشرانو قدر کول وبالوالدین احسانا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مؤمن نه دی چې د مشرانو قدر نه کوي په کشرانو باندې شفقت نه کوي چې ستانه یو ورځ هم مشري بس داغه خبره برداشت کا داغه قدر وکړه داغه عزت وکړه که هغه تا ته بدې ردې وایي که هغه ته سختې خبرې وایي یقین وکړه د شرم خبره نه ده دا ستا د عزت خبره نه ده په دې باندې کله مه خفه کېږه که هغه د ملګرو مخې ته تا ته بدې خبرې کوي یقین وکړه چې ته څومره برداشت کړې والله چې دې سره ستا عزت سیوا کېږي دې سره ستا عزت محفوظ کېږي او دې کې به ته ارزي کې ښه یادېږي چې وایي آفرین شه د فلانکي په ورور باندې د فلانکي و بچي باندې هغه پلار او مشر ورور ورته او ماما ورته ډېرې سختې خبرې وکړي نیکه ورته ډېرې بدې خبرې وکړي او مجال شته که سترګې مو روچتې کړي اوف قدر مو ونه کړه چې څنګه قرآني حکم دی چې ولا تقل لهما اوف به نه کې چا ته به نه کې والدینو ته به نه کې او صحیح حدیث کې راځي مشر ورور په شان د پلار دی بل حدیث کې راځي تره په شان د پلار دی نیکه دا په درجه د پلار کې دی مشران ټولو دپاره الله تعالی یو عزت ورکړی او دې کې یقین وکړه ستا خپل عزت دی ته که د چا خبره برداشت نه کړي ته که د چا بده خبره هغې باندې صبر ونه کړي او خپل نظر ټیټ نه کړي خپل ځان ساکن نه کړي والله که چاته نقصان ونه رسي که تا ته مشر سختي کوي بدې ردې ته وایي او سخته خبره او سخته لهجه سره کاروي یقین وکړه دا ستا د فایدې دپاره کوي ډاکټر کله کله ترخه دوایي ورکوي کله کله هغه انجکشن لګوي کله کله سیرول او اپریشن هم راشي د هغه مقصد کله هم دا نه وي چې دا بیمار دردمند شي دې بیمار ته تکلیف ورسیږي نه وایي که الله صحت ورکړي او په دې دارو کې په دې انجکشن کې په دې اپریشن کې الله تعالی دته خیر کې خو دی وي او الله دته شفا ورکړي نو دغه شان ستا مشران هم دي چې غواړي چې تا ته سیده لار وښیي ستا ښه مستقبل جوړ شي ستا دنیا او آخرت ښایسته شي او ته چاته ذلیله نه شي چاته شرمنده نه شي څومره خلک چې دي چې هغوی د خپلو مشرانو سختۍ نه دي برداشت کړي یقین وکړه په ذلت کې د پردو چوپلاسي کوي د پردو مخې ته نینے چینې کېږي او نورو خلکو ته څه کوي ذلیله کېږي او د نورو خلکو منتونه کوي او نور خلک ورته بیا سختې خبرې کوي درنو چاپېړو ته ځان نیولی دی چې د خپلو درنې څپېړې او درنې خبرې نه دي برداشت کړي نو دا د زړه د درد نه دغه نصیحت دی چې دغه وکوي دریم سټپ دا دی ځان ته بیا سردردې مه پیدا کوئ د شریعت هم دغه حکم دی چې کله نه جوړېږي نو بیا خرور د ځان نه جدا کا هغه ته کار معلوم کا او خو په مینه محبت باندې یقین وکړه یو حاجي صاحب روزانه به پریشانه و ما تر اخر ډېر کلونه مخکې خبره ده ما ورته دا خبره وکړه چې حاجي صاحب واحد حل د دې دا دی ځان مه پریشانه کوه هر چا ته خپل حصه معلومه کا هر چا ته خپل کار روزګار دکان معلوم کا الله مالک دی د هر چا او الله به هر چا ته خپل رزق ورکوي بیا به په دې نه خفه کېږي چې دا بل چرګان خوري او دا بل ګډان خوري او دا بل چکرې وهي او خلي باز کوي او ګاډي بدلی را بدلی او پیسې مصرف کوي بیا خپله ګټه او خپله وټه او خپله خرچه بیا به ورته احساس وشي یقین وکړئ کال پس هغه حاجي صاحب راغی ډېر زیات خوشحاله و والله وی یو ارمان مې په زړه کې شته او په سترګو کې اوښکې رالي چې کاش ما درونه د مور او پلار په ژوند باندې بیل کړي وو یقین وکړئ موږ د ژوند په خوند باندې پوه شو د ورورولۍ په مزې باندې پوه شو ټولې هغه پریشانۍ دي ټول د زړه هغه خیري هغه هر څه لاړل ووتل نن خو موږ ډېره ښایسته زندګي کوو ډېره خوشحاله زندګي کوو او هر څه ښکاره کوو او ډېر صفا سوتره خپله زندګي تېرو دا د هر چا حق دی ښه په خوشحالۍ باندې ښه په ورورولۍ باندې ځان باندې زور تیر کا او هغوی ته اختیار ورکا او مشران پکې کېنوه
کوا، هر چاته خپل حصہ معلومه کا او د الله نه خیر وغواړه. الله رازق دی، الله برکتونو والا دی. لیکن دینه مخکې بیا هغه خبره کوم که ورورولي قایمول غواړي نو هغه ورونه چې شریک وي، هغه ورونه چې د یو بل تابع وي او د مشر خبره مني. لیکن ګوره کوم مشر خبره نه مني، پښتانه وي کور وران وي چې مشران ډیر وي، کور برباد وي چې مشران زیات وي او هر څوک پکې مشري کوي. لہذا د ډیرو مشرانو نه به بیا ځان تباه کې، ځان به خرابې. بیا خبره دا ده چې هر چاته لاره جدا کړي، هر چاته مستقل خپله زندګۍ اجازت ورکړي. بې څوک تنګومه، بې څوک پریشانه کومه. الله تعالی دې هر چاته خپلې زندګۍ ور نصیب کړي. لیکن چې یو حده پورې په اتفاق کېږي نو ګزاره کوه او چشمپوشي کوه، خپله کمه خوره او بل ته ډېره ورکوه، خپله ګزاره کوه او د بل په زیاتي باندې صبر کوه. انشاءالله کامیابي به ستا وي، انشاءالله خوشحالي به ستا وي. الله به ټولو ته کامیابي ورکړي، الله به ټولو ته عزت ورکړي. لیکن کم کورونه چې دا وي نه خو جدا کېږي او دقه شان ګډوډ وي او خپلو کې بغضونه او حسدونه وي، نو دا د ژوند په خوند باندې نه پوهېږي، په مزو باندې نه پوهېږي. او کم خلک چې جدا شي د بدنیتو د وجې نه، د حسدونو د وجې نه او غله وي پکې څه ځان دپاره څه حصه د مشترک مال نه پټه کړي، نو هغه به الله تعالی ذلیله کوي. الله تعالی غورځي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله تعالی دې موږ ته برداشت نصیب کړي او الله دې موږ ته زموږ په کورونو کې خوشحالي را نصیب کړي. الله دې په دې خبرو ماتم عمل او به ټولو ملګرو ته څوک شعوري الله دې ډېره فایده ورته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.